درنو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست، روانو انتخاباتو کې هر کاندید ځان بریالی ګڼي، ولې حقیقت لا تر اوسه معلوم نه ده. ځینې پټې سرچینې د انتخاباتو کمیسیون څخه ویلي وو چې ډاکټر عبدالله په لومړي پړاو کې بریالی ده. یوازینی ټیم دولت ساز تر اوسه څه نه و ویلي چې موږ بریالي یو او که ناکام یو، خو اوس او یو په لومړي ځل رسما دولت ساز ټیم د بریا لپاره ځانونه چمتو کوي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د اشرف غني ټیم د بریا جشن لمانځلو تیاری کوي. تر دې مهاله پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان نه کړای شوې او پرون ورځ چې د لومړنیو پایلو د اعلانولو ورځ وه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ له ولس بخښنه وغوښته چې دوی د تخنیکي ستونزې له امله ونه شوی کولی لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو تر هغې وروسته هم پرون د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په یو شخصي غونډه کې د خپلې بریا جشن لمانځلی دی. تانوی پاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې په ار کې یوې باوري سرچینې ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې ولسمشر غني او د هغه د کاندید لومړی مرستیال امرالله صالح په ګډون د دولت جوړونکي ټیم د په غونډه کې وویل شول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرور یا معلوماتو زیرمتون ته په داخل شوي بایومټریک رایو کې هم د اوسني ولسمشر غني رای تر 50 سلنې زیاتې دي او په ټاکنو کې بریا خپله کړې ده. دغه غونډه چې په ار کې ترسره شوې وه، د دولت جوړونکي ټیم یو بل ته د بریا مبارکۍ وویلې او دا پریکړه یې هم وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ستر جشن لمانځلو لپاره باید تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې په 20مه نیټه د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه وه، خو پرون هوا عالم نورستانۍ له ولس بخښنه وغوښته او وی ویل چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دوی ونه شوی کولی چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دوی به د ولسمشریزو ټاکنې لومړنۍ پایلې په کومه ورځ اعلانوي، خو وی ویل چې پایلې به ډېر ژر اعلان کړي. همداراز پرون ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کس ویلي و چې په 2 ورځو کې دننه به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي.